زمونږ سی آر صاحب دی یقین وکړه که ځان سره دویم کس ګرځئ بس دغه شان تنې تنها رواني دا وایه سبق وایه چې لوی افسر شي ما به تاله درکوینه او دا وایه سبق وایه ته به افسر شي زه به خاورې ریشم سلامونه ملګرو عادل ارمان یم او د خپلې پاڼې عادل ارمان نڅاو سره نیغ په نیغه یم دا ډېر نږدې چې کېږي دغه سی آر صاحب دی دا علم صاحب دی روان یو سواد یونیورسټۍ ته د ولوګ مقصد دا دی چې تر اوسه پورې زمونږ یونیورسټي چې وه نو په در په در وه سمپل خبره دا ده یو ډپارټمنټ یو دی او بل ډپارټمنټ بل دی خو شکر الحمدلله بالاخره هغه وخت راغی چې زمونږ یونیورسټي یو ځای ته راغونډه شوه زمونږ کیمپس تر اوسه پورې په کانجو سواد کې اوس هغه کیمپس چې دی مین کیمپس چارباغ ته شفټ شوی دی نو د اختر نه بس مې وړومبنۍ ورځ د مین کیمپس ته د تلو غوښتل مې چې نننۍ ورځ په ریکارډ ځان سره راولمه د یاد په توګه نو دغه ورځ مونږ څنګه تېرو په سواد یونیورسټۍ کې تاسو سره به یې شریکوو مونږ سره اوسئ होगा लालिया पेट्रोल ګران دی ډېر مې یادېږي خو لا فلحال نه درځمه دقه متل دی نو وروره مونږ خو پېټرول واچول د 200 روپو خو 100 روپۍ چې دی پرچه نه کو 100 روپۍ چې دی علم ورکړی او 100 روپۍ ما ورکړې دا د دې ثبوت دی چې په یارانه کې تکلف لګومې زه مې د یار نوکري نه کوم دا شینګروډ انته تللی ده دا لاره شینګروډ انته تللی ده دا د منګلور پل دی دا ملم جبې طرف ته تللی ده دغه لاره دغه د بورډ هم تاسو کتلی شئ او بیا دې خوا د مشهور ګونګړي چې دي د منګلور هغه هم دغه دي کتلی شئ او دا لاره کالام او یا زموږ یونیورسټۍ او دوه څو چې څلور ډوډۍ شي نو بس دا یو سواد یونیورسټۍ ته دا لاره تللی ده دا روډ اساري روډ دی د خدای باندې دلته هر ګاډی پل په 100 کې راخوشي نو کوم کسان چې موټر سایکل ځي نو ډېر خیال کوي ځکه چې هر ګاډی دلته ورټیک کوي او دلته ډېر زیات اکسیډنټونه شوي دي رشکو والا ګاډو والا موټر سایکل والا خو په انتها شاګړي نو دلته خبقه لاره دلته خبقه لاره ځي بس همدغه پیغام د سواتیانو او د هغه ټولو ملګرو په نوم څوک چې په دې روډ باندې دا د چارباغ روډ دی دا یاسر صاحب او اختر دې مبارک شه خدای دې وبخښه خدای دې وبخښه دا د چارباغ بالکل مشهور آیس کریم دی ولې مونږ څه ایډورټایزمنټ خو نه کوو وروره اوس زه به آیس کریم خایم آیس کریم له ډېر دلې په ژمي کې ولا خلک راځي نو نور به زه ته ورته څه ووایم داسې ده که نه هلمه او که نه چې خلک وایي چې لرو ښایسته دي بار بار دواړه د یو بل نه ښایسته دي سوات او یار دواړه د یو بل نه ښایسته دي او فاینلي مونږ سواد یونیورسټۍ ته را انټر شو دا اوږده چړایي چې ده نو اوس او چا سره چې موټر سایکل نشته د هغو دپاره خیر دی بس دی چې هغو به د مین ګیټ نه تر اکیډمیک بلاکه پورې په بس کې بیا ځي دا ایڈمنسټریشن بلاک دی او دا بره دی سواد ته به درشمه خو غر ته درختلی نه شم ستاسو خو داسې ځای کې کور دی چې توبه وباسه زموږ کیمپس هم داسې ځای ته ویشتی دی چې یقین وکړه څه ووایم که دوه په دوه زما په موټر سایکل لاړ شي دغه زمونږ بلاک دی دا یې را سره وکړه خدای دې وکړي چې اوس دا لاره هم زر تر زره جوړه شي چې بیا موږ ته اسانتیا شي په دې لاره کې هی ټولو ته سلامونه بس زما به ګلاس په خیر نه کېږي ښه دا زما ډېر جګري ملګری دی حمزه خان د خلکو غوښې ختمې شوې دی اختر ته ځان سره راتلې وروره زه به د دې ویډیو په نسبت باندې ستاسو سره پټ شم مات کو چې زمونږ کلاس کم ځای دی هلکه ځای خو ډېر ښکلی جوړ شوی که نه اوس پهلې د یونیورسټۍ نه فون واخلم راځئ چې اوس تاسو باندې د خپل اکیډمیک بلاک چې دی وزټ وکړم دا وروره دا لکه مطلب دا اوس نوی راغلی دی که نه نو کورسۍ مرسۍ لا نه دي سیټ شي خو انشاءالله د وخت سره به سیټ شي مونږ هغه د تعلیم مجنونانو چې مونږ په اولنۍ ورځ ډایرکټ راغلو حالانکه ډېر کسان به نه راځي که نه وروره سیکنډ فلور ته خیږو
ها 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 دا بیا زموږ خیال په ټیچرانو آفیسونه دي که نه دې سره بیا زموږ سره تعلق نشته سر السلام علیکم اختر مبارک شي سر ہے سر دا زموږ ټیچر دی سر ما یو ولاګ را روان کړی دی فرست ډے ولاګ دی استاد یونیورسټۍ مین کیمپس نو ستاسو اختر څنګه تیر شو سر ډېر ښکلی تیر شو سر او د نیو اکیډمیک بلاک نه متاثر یې سر مطمئن یې دي فرست ډے دی چونکې لږ ډسټربنس خو به وي یس سر with the passage of time هڅه به انشاءالله مطلب slowly build انشاءالله ډېره مننه سر अब کې چې دی بیا واشرومونه دي وروره زموږ د بلاک نه بس تیار شوي دي یاره سیکنډ فلور چې زما په خیال ټول د ټیچرز دی او د لیبس دی او دغه کیسه ده که نه نه دا زموږ د فیلډ په مختلف لازم د آی ټي او د کمپیوټر ډپارټمنټ لپاره د سیکنډ فلور دی او فرست فلور کې د فزیکس لپاره ده سیکنډ کې د کمپیوټر او ټیکنالوژي لپاره ده یاره دومره ښکلی تیار شوی دی یقین وکړه دلته به اوس یې لس سړي له سبق هم خوند ورکړي ځکه مینټلي سړی بیا برابر وي که نه نو مطلب زمونږ دغه سیکنډ فلور دی دا کلاس دی یاره که کلاس دومره وي نو بیا خو سیکنډ شفټ او دغه ټول یو شان دي واه بار دوانه د یو بل دا پکې اوس بالکل مینسفل ماحول دی دا هغه ایڈمنسټریشن بلاک دی او هغه دغه جرنالیزم بلاک دی بس همدغه کوڅې دي دا او دا خاصیت صرف زموږ کیمپ دغه ته بلاک ته پخلی شوی چې دا دونه ښکلی ځای پکې دی که نه د نور بلاکونو کې هم دی ما ته نورو بلاکونو کې نه ښکاري مړه کم دی دا پکې بیا ډېر انتهایی ښکلی ځای دی ښه چې سړی بیا بور شي همدغه شان سړی ځان ته بینچ ولګوي او بیا دغې ځای نه بلا شي خوند حارث وګیشور یو کینټین ته روان دی په دې هیله چې تاسو به زمونږ یونیورسټي خو پوره نه خو بهر اکیډمیک بلاک به لیدلی انشاءالله وخت په وخت به نور ویډیوز هم تاسو سره شریک کوو تر دې دمه پورې ما له راکړئ اجازت د لوی الله په امان